عمر صاحب چې ایمان راوړ بلال حبشي اذان وکړ زما نبي ته عرض کوي چې حضور دا دې چې اوازونه کوي دا څه دي زما نبي وفرمایل دا اذان دی عمر عرض وکړ حضور اذان څه ته وایي زما نبي وفرمایل رب ته رابلل دي عمر وایي حضور رب نه رابلل څه مطلب دی وایي مونځ دی عمر وایي حضور مونځ څه ته وایي زما نبي وفرمایل مونځ د الله تعالی حکم دی عمر وایي ښه چې مونځ د الله تعالی حکم دی تو چپکې کیو دا مونځ په پټه ولې کوو دا مونځ په خانه کعبه کې ولې نه کوو زما نبي وفرمایل عمره زما زړه غواړي چې په خانه کعبه کې مونځ وکړو خدا مشرکان کافران د مکې موږ په حرم کې نه پرېږدي عمر کې جلالو راغی د خانه کعبې په تورشل او چوکاټ باندې ودرېد صدای بلند کړه یا اهل المکه یا اهل المشرکین او مکې والو مشرکانو که څوک خپلې ښځې ګنډول غواړي خپل بچي یتیمان کول غواړي خپل ځان ټوکړې کول غواړي عمر به علل اعلان په ښکاره باندې حرم کې مونځ کوي که څوک یې منې کوي را دې شي منې ويقيمون الصلاة